اشرف غني دا ځل له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې، خو خپلو عسکرو ته یې د تهاجمي عملیاتو امر کړی. په کابل کې د نیمایي حکومت مشر ډاکټر اشرف غني نن ماښام په یو لنډ ویډیويي پیغام کې یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې، خو خپلو عسکرو ته یې بیا د طالبانو په ضد تهاجمي عملیاتو پیلولو امر کړی دی. ډاکټر غني دغه راز په کابل، ننګرهار او لغمان کې وروستي بریدونه غندلي او یو ځل بیا یې له طالبانو د جنګ بندولو غوښتنه کړې ده. نوموړي څرګنده کړې له طالبانو څخه یې څو ځلې د اوربند او جګړې درولو غوښتنه کړې، خو په خبره یې طالبانو د افغان حکومت غوښتنو ته هیڅ پاملرنه ونه کړه او تاوتریخوالي ته یې دوام ورکړ. ډاکټر غني د کابل، ننګرهار او لغمان وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل طالبانو او داعش ډلې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون بې ګناه افغان او امنیتي کسان وژلي دي. په دغه لنډ ویډیويي پیغام کې غني د افغانانو د امنیت او د عامه تاسیساتو خوندیتوب او په خبره یې د دښمن د بریدونو مخنیوي لپاره افغان او امنیتي ځواکونو ته امر کوي چې له دفاعي حالته راووځي او بیرته تعرضي حالت ته ستانه شي. په کابل کې د نیمایي حکومت مشر ډاکټر غني په داسې مهال له طالبانو د اوربند او خپلو پوځیانو تهاجمي عملیاتو پیلولو غوښتنه کوي چې پرون سه شنبه ورځ په روانې میاشت کې د ملکي تلفاتو له پلوه تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه خپره شوې اعلامیه کې د اشرف غني لخوا د دولتي ځواکونو ته په یرغلیزو عملیاتو پیل توند غبرګون ښودلی او ویلي دي چې اوس د اسلامي امارت په وړاندې تعرضي جګړې اعلان ښکاره کوي چې اشرف غني غواړي نور هم خپله واکمني د جګړې په سیوري کې وغځوي. طالبانو ویلي تر اوسه چې په ځینو ځایونو کې کومې جګړې هم ترسره کیږي د هغوی علت د کابل ادارې د نظامیانو لخوا د سیمو نیول او د نوي پوستو او قرارګاه جوړول دي. طالبانو خبرداری ورکړی دی چې قطاعات د دښمن د هر ډول تحریکاتو او تعرض په وړاندې کلکه آمادګي لري، له خپلو خلکو او سنګرونو څخه به کلکه دفاع وکړي. اعلامیه کې د داعش ملیشو لخوا د کابل ښار په دشت برچې او د ننګرهار په خیوه ولسوالۍ کې په ملکي خلکو بریدونه په کلکه غندل شوي او زیاته شوې ده چې اوس الحمدلله د اسلامي امارت د پرېکنده عملیاتو په نتیجه کې داعش په ټول هیواد کې هیڅ ښکاره ځای او معلوم سنګر نه لري. دا ډول بریدونه په کابل او نورو ښارونو کې په استخباراتي میلمستونو کې د داعش مهمو افرادو او د کابل ادارې لخوا په شریکه طرحي او عملي کیږي چې ملت وځپي، د ناکامو پایلوسو عملي کېدو ته زمینه مساعده کړي او اسلام او د سولې ضد اقدامات ترسره کړي. د طالبانو ویاند په خپله اعلامیه کې روښانه کړې ده چې له امریکا سره د توافقنامې د لاسلیک له لومړۍ ورځې څخه د اشرف غني د ادارې لخوا د سولې پروسې په وړاندې د خنډونو ایجادول پیل شوي دي. د بندیانو خلاصون یې قصداً ځنډولی چې هم د توافقنامې د عملي کېدو او بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره ستر ګام وو او هم د کورونا ناروغي له امله د زرګونو زندانونو ژوند له بیلپېله خطر څخه ژغورل کېده. مجاهد خبرداری ورکړی دی چې له دې هسته د جګړې د لا شدت او عواقبو مسؤل هم د کابل ادارې په غاړه ده او په خبره یې چې دوی اسلامي امارت د هر ډول حالاتو لپاره خپله وړتیا او تیاری لري. د یادونې وړ ده چې نن ماښام اشرف غني په یوه پیغام کې خپلو ځواکونو ته پر طالبانو د یرغلیزو بریدونو د زیاتوالي سپارښتنه او تهدیدونو د دفع کولو او د دوی د ځپلو په موخه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای برته تعرضي حالت اختیار کړي او دښمن پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي. خو له طالبانو یې په هممهاله توګه د اوربند منلو غوښتنه هم تکرار کړه. اشرف غني د داعش ډلې لخوا په کابل او ننګرهار کې د بریدونو پړه پر طالبانو ور اچولې، خو په بلخ کې د افغان ځواکونو په بمبار کې د ګڼو ملکیانو پر شهادت خوله پټه کړې.